بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د ټولو درنو ګډونوالو او حاضرینو په اجازه وخت کم دی، د تشریفاتي لفظو به راتېر سو. که څه هم مقام یا ځای غونډه داسې ځای جوړه سوې ده چې د ادب سره تړلې او د ادب یو ځانګړی ځای لري په چمن کې، او زموږ رقم داسې عام وګړي چې د ادب سره ډېر نږدې نه دي پاتې سوي. شاید په وینا کې مې خبرې لږ مخ شاته د ادب څخه سي، خو بیا هم د نن ویسل د ادارې چلوونکي ښاغلي سمیع الله غفران او د هغه ټیم ته لومړی مبارکي وایم، او د هغه تر څنګ ځینې خبرې هغه د نن ویسل اړوند سمیع الله غفران په دې هم زیات د تبریکۍ لایق دی، د مبارکۍ لایق دی، او یا د په بله معنا دته باید دا ډاډ ورکول سي چې موږ په هغه ټولنه کې ژوند کوو چې خلک در سمیع الله غفران چې د خپلې سیمې یو خبریال وي، د یو تفریحي راپور، ادبي راپور، سیاسي راپور، بل راپور جوړوي، پر ځای د دې چې سمیع الله غفران اعلان وکړي چې سبا شاید زما دا راپور نشر سي، خلک د ده تر راپور زیات هغه چا خبره د سلیم کوکو تصویر ته ډېر انتظار وي، د هغه ویډیو ته ډېر انتظار وي چې کله به هغه راشي هغه به وګوري. د ټولنې ډېر وګړي، ټول نه. او دویمه خبره دا ده چې زموږ په ټولنه کې صحافت یا میډیا چې په کوم لیول باندې چلیږي، سمیع الله غفران په دغسې په هغه وخت کې دلته قدم ایښی دی چې دلته ډېرې زیاتې ستونزې په خصوصا توګه د ټولنې له لوري و میډیا والا یا و صحافي ملګرو ته، خبریالانو ته سته، په دې معنا چې ډېری خلک په یوې او بل نامه باندې صحافیان دا بولي چې تاسو د څو لږ څه روپۍ لپاره د څه لپاره تاسو دلته کار کوئ، خو سمیع الله غفران بیا هم په هغه کټن او مشکل دور کې دلته راغلی دی او خپل کار مخته وړي. او تر دې لا زیات بیا هم سمیع الله غفران خپل سفر 3 کلن په داسې وخت کې پای ته نه رسوي کې دوامدار یې ساتي، چې په دې ټولنه کې لا هم ډېر وګړي شته چې هغه د کیمرې انځور یا ویډیو داسې حرامه بولي. سمیع الله غفران هم په هغه ټولنه کې اخته دی او لا پرمختګ کوي، کار کوي. دویمه خبره، زموږ په ټولنه کې ځینې د سمیع الله غفران تر څنګ د هغه نورو آزادو رسنیو یا د هغه ځوانانو لپاره لږ څه مشکل به خامخا وي چې په دې ټولنه کې د خلکو له لورې مالي مرسته نه ورسره کېږي. که موږ وګورو زموږ په نورو په وطن، خاص کر د جنوبي پښتونخوا په کوټه ښار کې، په نورو ښارونو کې، یا دورې چې ولاړ سي د نړۍ په نورو ښارونو کې، په هغه ښارونو کې دغسې ځوانان چې په آزاده توګه باندې کار کوي او هیڅ عواید هم نه لري، د خلکو له لورې په مالي توګه باندې ډېر زیات نازول کېږي. خو زموږ دلته بدبختي دا ده چې زموږ د چمن ښار یا زموږ د چمن په 100 کې 98% کم شتمن خلک چې دي یا کم مالداره خلک چې دي، هغه یا دغه ښار د ځان نه بولي، یا کم څوک چې ښار ته کار کوي بغیر پیسو، بغیر لالچ بل څه، دوی د هغوی سره مرسته نه کوي. زما داسې اندازه ده او داسې فکر مې دی که چیرې شتمن خلک نن د سمیع الله غفران او د هغوی د ټیم سره مرسته وکړي، لکه د BBC خبریال پیدا سرګن صاحب چې وویله، که چیرې دوی مرسته ورسره وکړي، نو دا د هیڅ له امکانه څخه لرې نه ده چې نن ویسل دی د چمن پر سطح نه، بلکې د ټولې جنوبي پښتونخوا او په عموم توګه د دې ټولې پښتنې سیمې دپاره یو ښه راډیو او بیا وروسته یو ښه چینل د ټي وي چینل فعاله کړي. خو دا هغه وخت کېدلی سي چې زموږ د ټولنې شتمن خلک د دغسې کسانو سره لاسنیوی وکړي. زموږ د ټولنې شتمن خلک په بله هره معنا باندې له هر چا سره په هره توګه باندې مرسته کوي، خو کله چې د وطن لپاره خبره راسي، کله چې د وطن د هغه کسانو اړوند خبره راسي چې دوی د وطن لپاره کار کوي لکه سمیع الله غفران، نو بیا له دوی څخه د مرستې هېڅ توقع نسي کېدلی. اوس یو حاجي رحماني صاحب مه شماره چې په هر وخت کې د دغسې آزادو خبریالانو په هره توګه باندې مرسته کړې ده، لیکن که چیرې ډېری وګړي دا راولاړ سي او د چمن، خاص کر شکر په چمن کې ډېر شتمن خلک شته، د سمیع الله غفران لاسنیوی وکړي، ممکن د سمیع الله غفران چې کومې اوس اکټیویټیان یې په دي یا شاید دا نورې هم زیاتې سي او د وطن کم ښه انځور چې دی هغه شاید نور هم روښانه سي. او په اخره کې لږ څه خبرې، معلومه خبره ده چې سمیع الله غفران صاحب 3 کاله په دغه لړ کې سفر کړی دی، صفات یا تعریف خو باید ډېر وسي، لیکن ځینې شیان نیمګړتیاوې هم لري.
زما په نظر چې د سمیع الله غفران صاحب او د هغه د ټیم چې کوم چینل دی د هغه لپاره څو تجویزونه دي. لومړی دا زما په فکر دا دی چې په نړۍ کې چې هر چیرې چینل خلاصوي دي، که د فیسبوک وي، که د یوټیوب وي، او که دغسې عام چینل وي، هلته نوم یا داسې انتخاب کېږي چې بیا هلته د لوی د کشني د نر او ښځې د هر چا پر ژبه باندې راتللی شي. د مطلب د غیر ژبې یعنې د بلوڅانو، سندیانو، پنجابیانو یا داسې ازبکانو هغه هم دا نوم ویلی شي، او یا داسې وي چې هغه بیا په فیسبوک کې یا په یوټیوب کې یا په ګوګل کې په سرچول کې هم اسانه وي. زما داسې فکر دی که چیرې د 99 پر ځای باندې د سمیع الله غفران صاحب سره د حاجي عواب صاحب په صورت کې د علم خزانه شته په کور کې، که چیرې له هغه سره مشوره ډېره زیاته سوې ولی او د دې پر ځای باندې بل نوم انتخاب سوی ولی، ممکن ډېره ګټه به کړې. اوس په نړۍ کې ډېر چینلان شته لکه 24 نیوز، د دې دا معنا ورکوي چې یعنې 24 ساعته دې خبرونه ورکوي. 7 نیوز ته د دې دا معنا دی چې 2 ورځې دې خبرونه ورکوي. 99 ډېر څه وضعیت ته راوړي چې د دې نه اوس تقریبا تر کومه ځایه پرې معنا رسېږي. 99 98 نو بیا ولې نه کېدی، 100 ولې نه کېدی، یعنې داسې نور څه ولې نه کېدل. او دویمه خبره دا چې سمیع الله غفران صاحب چې د دغه چینل پیل وکړي له مرکو څخه یې وکړي. مرکې د زیاتې د ادبي ملګرو سره وکړلې، د شاعرانو لیکوالانو سره یې وکړلې، او بیا هغه تسلسل تقریبا یوازې د چمن، بیا د بودک ځینې لیکوالان، او بیا د کلا عبدالله خان، او بیا د کوټي ځینې لیکوالان کې راګډ شوله. تقریبا تر ډېره حده پورې هغه سلسله بیا ودرېدل. په کار دا وه چې سمیع الله غفران صاحب دغه مرکې یوازې تر ادبو پورې محدوده کړې نه ولای، بلکې د چمن ښار خبریالان، د چمن ښار ډاکټران، د چمن ښار شتمن خلک، د چمن ښار سیاسیان، د چمن ښار لوبغاړي چې په نړیواله سطح باندې لوبېدلي دي، او داسې استادان، وکیلان، د دې سره په هر اړه باندې په هر اړخیزه کې په هفته کې یو وار یوه مرکه کولی، نو به بیا دغه چینل تر ډېرو انسانانو هم رسېدلی وای، او دغه د مرکو تسلسل به تقریبا تر ډېره نه کمېدلی. ځکه سمیع الله غفران صاحب موږ ته معلوم دی چې دی چیرې اخته دی، نو ډېر زیات وختونه دی نشي کولی چې تر کوټې پورې ولاړ شي، او په چمن کې چې ډېر وي نو به 40-50 د شپېتو پورې چې کوم د ادب سره تړلي ملګري دي یا شاعران دي هغه دي، نو تر ډېره وخته پورې شاید دوی دغه شي دوامدار نه وساتي. البته که چیرې پر دغه بل اړخ باندې کړی وای مدني فعالان یا ما چې کوم یاد کړل له دوی سره مرکې کړې ولی، شاید دا سلسله تر اوسه هم روانه وي او ممکن بیا تر ډېره پورې هم ولاړه شي. د دې تر څنګ د سمیع الله غفران صاحب یو بل شی وخت شروع کې د دوکۍ څخه یو راپور د یو ملګري دته جوړ کړی و، دته راولېږه وایي د نشر کې پر خپل چینل باندې د کولیج کوله څنګه راخیږي. یو وخت بیا سمیع الله غفران خپل تللی ولو تر کندهاره پورې، د کندهار د عینو مینې تاریخ چې څنګه جوړه شوه، چا جوړه کړل، هغه جوړ کړی هغه راپور، او بیا نشر کې د سرانانو ته تللی ولو، د ګلاب هوټل د روش هغې. زما داسې فکر دی که چیرې داسې راپورونه یو وار باید شروع نه شي، خپل ښار سره را ټول کړل شي او د خپل ښار اړوند شي. که چیرې پر بیابان باندې راپورونه جوړوي باید هغه سلسله هم دوامداره وساتل شي. داسې نه وي چې یوه ورځ د یوې ځای راپور وي، بیا یو کال 2 کاله وروسته که چیرې مطلب څوک ورسي او بیا هغه راپور جوړ کړل شي. او د دې تر څنګ سمیع الله غفران صاحب که څه هم په خپل کار کې په خپله پاڼه باندې یا په خپل چینل باندې پر 99 باندې ډېر زیات بېطرفه دی، همیشه یې کوشش کړی دی چې د ولس کمې خبرې دي، کم څه دي هغه تر خلکو ورسوي. خو زه دته د مشورې په توګه دا وایم که چیرې ستا خپل کوم شخصي اکاونټ دی، هغه که د فیسبوک دی، هغه که د ټویټر دی، هغه که د بل څه دی، ته باید پر هغه باندې دغسې خپل هغه نظر ډېر زیات راکښې نه ږدې، بلکې دا ونه وایه چې یعنې زه خلکو ته ځان دا معلوم نه کړي چې زه د پلانکي نظریه والا یم او یا زه د پلانکي نظر والا سره تعلق لرم، بلکې خپل کار په پټه وکړې. ځکه خبریال د ټولو وي، خبریال دا نه وي چې ته د جمعیت یې، ته د پښتونخوا یې، ته د پاکستان مسلم لیګ کاف یې، ته د پاکستان مسلم لیګ نون یې، یا ته د پی ټي ایم یې، یا ته د پلانکي ګوند یې. ازاد خبریال داسې وي چې د ټولو وي، خو البته خپل نظر باید له خپله ځانه سره وساتي، کار دوامداره وساتي. او د دې تر څنګ سمیع الله غفران صاحب ته مې آخري دغه 2 تجویزونه هم شته. یو ته باید ولس ته راشواسې، که چیرې ستاسو چینل ولسي ستونزې یعنې مطلب ولسي پیښې چې هره ورځ په ښار کې کېږي، ته پر دغه ته هم راسې، هسې نه وي چې خالي مزې یوازې هغه راپورونه نشریږي چې هغه ستاسو د ټیم انتخاب وي.
که چیرې ته ولس ته راشوی سې او ولس ته راشې نو ستا دغه چینل او یا د ستاسو هلې ځلې به شاید تر نورې ډېره ځایه ولاړ سي. او آخري خبره کلم هم راغلی، آخري خبره دا وله چې ته باید د چمن له خبریالانو سره هم لږ څه ناسته پاسته فیل کړې او خپل کوم خبرونه چې دي هغه په لیکنې بڼه باندې هم نشر کړې. یوازې دا نه چې یوازې ویډیو راپورونه وي ستا د چینل څخه، ځکه ډېر خلک داسې شته چې هغه 10 منټه 15 منټه 20 منټه راپور نه ګوري، هغه وایي ما ته څو لیکي خط چې څنګه ما ته رالی زه هغه ګورم، زما د نور شي سره کار نشته. خدای دې وکړي چې زمین الله قرآن صاحب زما خبرې څه وي نه په درنښت. ډېره مننه.